السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته دوستانو په دغه ویډیو کې به تاسو د واتس اپ او مسنجر لپاره یو ډیر خوندور سټینګ دروښیم چې دغه سټینګ په ذریعه سره به تاسو وکولای شئ چې د واتس اپ او مسنجر ډیلیټ شوی میسجان بیرته وګورئ او دوستانو ګورئ کله چې تاسو څوک په واتس اپ یا مسنجر کې یو میسج درولې کله بیا هغه کس هغه میسج ډیلیټ کړي نو هغه میسج بیا تاسو نه سي کتلای ځکه هغه کس هغه میسج ډیلیټ کړی وي نو په دغه ویډیو کې تاسو یو سټینګ درښیم چې دغه سټینګ په ذریعه سره به تاسو وکولای شئ چې د واتس اپ او مسنجر ډیلیټ شوی میسجان بیرته وګورئ او دوستانو د دغه سټینګ لپاره د هیڅ اپلیکیشن هم ډاونلوډېدو ضرورت نشته دغه سټینګ په هر موبایل کې لزان سته نو کېدای شي دا اوس پورته تاسو له دغه سټینګ څخه فائدہ نه وي اخیستې نو ویډیو تر اخره پورې وګورئ یا ویډیو له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ تر څو هغه هم له دې طریقې چې فائدہ واخلي نو نور وخت نه اخلم زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو نو دوستان دلته به تاسو ولر د خپل موبایل سټینګز خلاص کړئ کله تاسو خپل موبایل سټینګز خلاص کړئ سرچ ته براسئ او په سرچ کې به تاسو ولیکئ نوټیفیکیشن هیستوري دغه به تاسو په سرچ کې ولیکئ کله چې تاسو په سرچ کې نوټیفیکیشن هیستوري ولیکئ نو تاسو ته به تاسو د موبایل په سټینګ کې دغه اپشن راوړي سمپل په دغه نوټیفیکیشن هیستوري باندې به تاسو کلیک وکړئ کله چې تاسو په نوټیفیکیشن هیستوري باندې کلیک وکړئ دلته بیا تاسو په نوټیفیکیشن هیستوري باندې کلیک وکړئ کله چې تاسو په نوټیفیکیشن هیستوري باندې کلیک وکړئ دغه اپشن به تاسو د موبایل په سټینګ کې اپ وي نو دغه به سمپل تاسو اون کړئ کله چې تاسو دغه اون کړئ اوس هر څوک تاسو په واتس اپ کې میسج درولې او کله چې هغه کس هغه میسج ډیلیټ کړي نو هغه بیا تاسو ته په نوټیفیکیشن هیستوري کې راړي نو زه راځم اوس له دویم واتس اپ او اول واتس اپ ته میسج لګم او بیا واتس اپ میسج ډیلیټوم نو زه رالم دلته سمپل ما ورته ولیکئ هاي دلته ما ورته ولیکئ سلام دغه دوه میسجان ما ورته ولیکل نو زه راځم ګوره دغه دواړه میسجان ډیلیټوم زه رالم ګوره د نوټیفیکیشن رالی دغه نوټیفیکیشن هسټري هغه هلته سوی نو دغه میسجان ما دواړه ګوره له دغه ځای ډیلیټ فار ایوری ون کو اوکې مې کو اوس زه راځم ګوره د اول واتس اپ ته دغه واتس اپ ما خلاص کړئ اوس زه کله دغه میسجان خلاص کړم دغه میسجان ما ته دلته نه راړوي ځکه دغه میسجان هغه کس ډیلیټ کړي دي نو دغه به اوس تاسو څنګه ګورئ تاسو به بیرته سمپل ولاړ سئ سټینګ ته کله چې تاسو د موبایل سټینګ خلاص کړئ په سټینګ کې به تاسو نوټیفیکیشن هسټري ولیکئ سمپل په نوټیفیکیشن هسټري باندې به تاسو کلیک وکړئ بیا به تاسو په نوټیفیکیشن هسټري کلیک وکړئ نو ګورو دوستان تاسو کتلی شئ دلته وایي دغه میسج مثال اوس رالی او دغه میسج هغه کس ډیلیټ کړی ده نو دلته سمپل اوس په دې باندې تاسو کلیک وکړئ ګوره دلته په د اپشن نشان په دې کلم تاسو کلیک وکړئ ګوره وایي تاسو ته مثال اوله وار رالیږلی ده هاي بیا سلام درته رالیږلی ده نو دغه رقم ګوره د هغه هسټري به دلته سوي دلته تاسو ته ټایمینګ هم درښیي نو دغه رقم اوس څوک تاسو ته په مسنجر کې یو میسج راولیږي او کله بیا په مسنجر کې هغه کس هغه میسج ډیلیټ کړي نو د هغه میسجان هم بیا دلته تاسو کتلی شئ دغه رقم دوستانو دغه سټینګ چې دغه صرف په ټیکس میسجانو باندې کار کوي نو د دغه سټینګ په ذریعه سره تاسو کولی شئ چې د هر چا د واتس اپ او مسنجر ډیلیټ شوي ټیکس میسجان دلته په دغه نوټیفیکیشن هسټري کې وګورئ نو دوستانو کوم چیرې ویډیو خوښ شته ویډیو در سره لایک کړئ له خپلو دوستانو سره خامخا شیر کړئ او د داسې نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو نو ملاوي په نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې په دعاګانو کې مې یاد ساتئ د خدای په امان